السلام عليكم مرګرو بیګا په ایشیا کپ کې د پاکستان او سریلانکا میچ شو چې د بدقسمتۍ نه پاکستان وبایلو ولې وبایلو کمی غټي غلطیان دي شوی هغه سره ما ته ویډیو کې شریکوم بل تر پاکستان په بالینګ او په بیټینګ د نظر چو کم سکور کارډ چې کړی دی ویډیو مکمل وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر شئ پاکستان پلیران نه بیګا چې کم مس بیلډینګ شوی دی کم کیچونه ډراپ کړی دي څنګه چې په 13 میچ انډیا هیلاب دغه نه کم مس بیلډینګ کیچونه ډراپ کړي دغه نه زیات او خپل کیچونه دی ډراپ کړی بیګا مو خو چې دی به ورته پریکټس کړي خپل بیټینګ بالینګ بو کې خپل فیلډینګ بو کې خو هغه دغه خلاف وکړل یو دغه وجه مین وجه د دې میچ د بایللو بل طرف ته د پلیرانو کوم منیجمنت چې نوغه خرابو ګوره په هر زماني پکې د سر په سکواډ کې اعلان کړي نو تاسو ته ما سکواډ بیان کړو او چې اخیری وخت شنو پغې کې په هر زمان واغستو یې په کار دی له دا و چې په هر زمان ته مکمل لر کړي وي یې پکې د سر ناغستوي ځکه چې کچري دته دا ویلو چې ته په سکواډ کې نو د ورته ذهني تور ځان تیار کړي پریکټس پیول کړي هغه ته دا ویلو چې ته په سکواډ کې نن میچ کې نه نو هغه ورته دونه تیار نو ذهني تور چې بس د میچ د شروع کېدو ټیم شنو هغه پکې واغستو مهیت د پاکستان ټیم کوم سکور کارت چې هغه د کوم پدې کې صرف دوه پلیرانو بلکې درې پلیرانو پکې خوري لوب کړي مهیت سکور کارت تاسو وینئ عبدالله شفیق 69 بال 52 رن په هر زمان 11 بال 4 رن دا تاسو ته مین وجه چې ما یاد کړو چې د پلیرانو غلط منیجمنت چې هغه ته ویلی نو په اخیری ټیم کې دی واغستو بابر اعظم کپتان چې کوم دی 35 بال 29 رن رضوان 73 بال 86 رن د پکې خوري لوب کړه محمد حارث له خو د بیټ د نیول چل نه ورته چې تاسو کوم غیر ټي 20 کلاډي دی تاسو دی ون ډے تلاولای محمد نواز 12 بال 12 رنز افتخار احمد 40 بال 47 رن شاداب خان 3 بال 3 رنز شاهین افریدی 1 بال 1 رنز شاداب خان خو پکې نه بیټینګ کولې نه بالینګ کولې نو پاکستان پلیرانو پاکستان ټیم چې بیګا کم میچ بایلل نو دی کمی غلطۍ چې کړې د خپل غلطو د وجې دی دغه میچ بایلل دي هر دغه میچ خو اوس را روان چې کم د سریلانکا او د انډیا میچ دی په 17 ستمبر باندې خو پاغې کې د سریلانکا د ګټلو چانس زیات دی ولی ځکه چې هغه غتیر شي کوم ګټل او دا به چې په دې شي کې کم بیټینګ بالینګ کم فیلډینګ هم خبر پامې چې کړی دی نو هغې په سلو کې 80% چانس جوړیږي د دې را روان ایشیا کپ د دې ایشیا کپ د ګټلو یا ما ته چې سره راځي خبر چې کوم پیج نه فالو کړو پیج فالو کړئ د لوی الله په امان